چې عمر رضی الله عنه د خپله بادشاهي څنګه کړې وه. دا بادشاهي کې طالبانو عمر رضی الله عنه دا حکومت ولی دا په کومو اړخونو باندې څرخېدله، په کومو اړخونو د طالبانو متوجه وله. نو انشاءالله د عمر رضی الله عنه په مناقبو باندې بحث کوو، کوشش کوو چې طالبانو د تحقیق زر خلاص شي. له یو طرفه نه هغه مهم ځایونه زه راخلم طالبانو درته پکې وایم. نو راځئ طالبانو اول به نن د عمر رضی الله عنه ایمان باندې بحث وکړو چې عمر رضی الله عنه څوک و طالبانو ورونو، ایمان یې څنګه راوړی و. عمر صاحب چې و طالبانو ورونو د ده نوم چې و عمر و، د پلار نوم یې خطاب و، د نیکه نوم یې نفیل و، او دی د مکې اوسېدونکی و، د عدو د قبیلې سړی و. او بیا طالبانو د رسول الله سلام سره په لوئی نیکه کې شریک کېږي. دی هم قریشي و طالبانو ورونو، قریش و. عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، دی هم طالبانو د قریشو نه یو صحابي و. د ده دا صورت څه رقم ته و طالبانو، دا شکل یې څه رقم